السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ او د صحت جامو مې په تن وي. ډېر خوشحاله ملګرو چې نن یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو خپل فیسبوک ملګري ټول ملګري په یو کلیک سره انفرینډ کړو. ملګرو دا ډېره خوندوره اسانه ده. په داخل د خپلو فیسبوک شین لوګو چې کومه ده په هغې کې موږ کولی شو خپل ټول ملګري په یو کلیک سره انفرینډ کړو. ملګرو د فیسبوک د انفرینډ کولو لپاره ډېرې لارې موجوده ده، که د ویب بروزر لارې او انډیکس بروزر لارې او د کیوي بروزر له لارې. ملګرو دغو څو بروزرونو لارې موږ کولی شو فیسبوک ملګري څنګه کړو انفرینډ کړو په یو کلیک سره. خو هغه ملګرو ډېره اوږده طریقه ده، هغه طریقه یو سخته طریقه ده. ما چې کومه ویډیو نن درته اماده کړې په ډېره اسانۍ سره کولی شو خپل فیسبوک ملګري انفرینډ په یو کلیک کړو. نو که تاسو غواړئ دا او دې ته ورته نور خوندورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته در ورسېږي. که چېرې زموږ چینل سبسکرایب کړی زموږ حمایت کوئ نو ویډیو سره لایک کړئ. اوس ورځو ملګرو ویډیو شروع کوو څنګه کولی شو خپل فیسبوک ملګري انفرینډ کړو، ټول په یو کلیک سره انفرینډ کړو پرته له کوم اپلیکیشن څخه. نو اوس ورځو ویډیو شروع کوو نو موږ سره اوسئ. دا ملګرو به خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړم. د شین فیسبوک ملګرو راسي دا لایټ کې نږدې سمه تاسو د شین فیسبوک سره خلاص کړئ. زه به یوه شېبه ورته انتظار کوم. کله مو چې موږ له فیسبوک را خلاص کړو دا د مینو چې ده دغه مینو باندې موږ کلیک وکړو. مینو باندې چې ملګرو کلیک کړل ته لاندې راسي یو اپشن به لیکلي سیټینګ اینډ پرایوسي، نو په دې به ملګرو کلیک وکړو. دا چې ووهو موږ داسې صفحه به موږ ته راسي چې لیکلي سیټینګس، نو په دغه سیټینګ به کلیک وکړو. نو صفحه به موږ ته راسي موږ ته سکیورټي بخش کې هلته لیکلي سکیورټي اینډ لوګین، نو په دغه اپشن به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. سکیورټي اینډ لوګین موږ چې ووهو ملګرو داسې صفحه به موږ ته راسي. دا صفحه چې موږ ته راغله ملګرو ته به لاندې راکښته شو. If you think that your account has been hacked، دا ملګرو د اخرنی اپشن چې کوم ده دې باندې به ملګرو کلیک وکړو. دا صفحه به موږ ته راسي. دا زموږ some easily get into my account without my permission. ملګرو دا دویم اکاونټ د څومره چې د ملګرو په دې به کلیک وکړو. چې د ملګرو دا به خانه ټیک مارک شي په لیکلي کنټینیو، نو په دې کنټینیو اپشن به کلیک وکړو. کنټینیو مو چې ووهو ملګرو لوډینګ ده، دا لوډینګ به روان شي. دلته ملګرو بله صفحه موږ ته راځي ګیټ سټارټډ، نو په دې ګیټ سټارټډ په څنګه ملګرو کلیک وکړو. یوه شېبه ملګرو انتظار ورته واسو تر څو خپله صفحه را خلاص کړو. لوډینګ روان شو ملګرو. داسې صفحه به موږ ته ملګرو څنګه شي راواوړي. دلته لیکلي فرینډ او فالوور، صحیح ملګرو په دې ریویو باندې څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. دا ریویوز دلته وهمه. دا د ملګرو زموږ ته یو داسې صفحه څنګه شوه ملګرو راواوښته. موږ د ملګرو لیست ورته وګورو ملګرو څنګه ده نه ملګرو لیست ده. دلته کولی شو یا یو ټیک مارک هم کړو ملګرو، که غواړئ ټول په یو کلیک سره انفرینډ کړئ لیکلي ملګرو سلیکټ آل، نو په دې سلیکټ آل باندې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. څو ګوره ملګرو ټول سلیکټ شول. صحیح شو ملګرو. چې دلته لاندې راکښته شو دلته لیکلي ریموو پیپل، نو په دې ریموو پیپل به موږ ور کلیک وکړو. سمه ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ ملګري به څنګه شي انفرینډ شي. ما خاص دا ملګرو طریقه تاسو څنګه کولی شو خپل فیسبوک ملګري ټول په یو کلیک سره انفرینډ کړو. نو څنګه صحیح ده ملګرو. زه اوس نه غواړم چې دا انفرینډ کړم. که تاسو غوښتل چې انفرینډ یې کړئ نو په دې ریموو پیپل باندې به کلیک وکړو. دا کوم ملګري چې دی هغه به څنګه شي ملګرو انفرینډ شي. نو دا به ملګرو څنګه کولی شو خپل فیسبوک ملګري په یو کلیک سره انفرینډ کړو. که غواړئ دا او دې ته ورته نورې خوندورې طریقې زده کړئ نو تاسو د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل سره اوسېږئ. تر بیا پوه چې داسې ښه خوندورې ویډیو تاسو ته اماده کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسئ.